د ایگزیسټنس آف ګاډ یعنی د الله تعالی په موجودیت باندې ډېر دلایل دی الحمدلله، که هغه مشاهداتي دي، که هغه واقعاتي دي او که هغه نقلي دي هم شته دی. ټولو نه اول ملحدین په ساینس باندې سل په سلو کې یقین کوي. راځه چې ملحدینو ته د ساینس نه د الله تعالی په موجودیت باندې دلیل پیش کړو. د فزیکس یو قانون دی، د سیکنډ لا آف ترموډاینامیکس، دویم قانون د ترموډاینامیکس. دا څنګه قانون دی؟ د دې څه مراد دی؟ د دې په تحت کې زه تاسو ته په پښتو کې اسانه تشریح باندې وایم، د دې په تحت کې د دې قانون په تحت کې دا راځي چې هر موشن یعنی هر حرکت لره به ضرور یو حرکت ورکوونکی وي او حرکت ورکوونکی به پرسونیفاید بینګ وي. دا په اسانه الفاظو کې تشریح ده. نو پرسونیفاید بین نه مراد څه شی دی؟ پرسونیفاید بین هغه ذات چې هغه ژوندی وي او فیصله کولی شي. نو اوس دا خو د ساینس د دې قانون یو اړخ شو. اوس ساینس بله خوا دا وایي چې سپوږمۍ هم حرکت کوي، دنیا هم حرکت کوي. صحیح ده؟ نو چې کله هم سپوږمۍ هم حرکت کوي او دنیا هم حرکت کوي، نو د دې ترموډاینامیکس د قانون تر مخې به خامخا به دې له څوک حرکت ورکوونکی هم وي که نه، او حرکت ورکوونکی به پرسونیفاید بینګ وي، یعنی فیصله کوونکی به وي. هغه به داسې حرکت ورکوونکی وي چې هغه به فیصله هم کولی شي. نو معلومه دلته دا شوله چې سپوږمۍ هم حرکت کوي، د دنیا هم حرکت کوي. نو معلومه دا شوله د دې نه چې حرکت ورکوونکی هم شته دی او حرکت هم شته دی. نو حرکت څه شی کوي؟ سپوږمۍ او دنیا. او حرکت ورکوونکی څوک دی؟ الله تعالی دی. صحیح ده؟ دا یو ثبوت شو. دویمه خبره دلته دا معلومیږي، علمي نقطه تاسو ته زه دلته وایم، یو درې څلور نکات دلته تاسو ته په دې ځای کې زه وایم. د دې ځای نه د شرک باطلیت هم معلومیږي. څنګه؟ پرسونیفاید بین یعنی فیصله کوونکی ذات به هغه حرکت ورکوي. بوتانو کې خو سا نشته دی که نه؟ بوتان خو جاندار نه دي، بینګ کې نه راځي، پرسونیفاید بینګ خو نه راځي، فیصله نشي کولی. صحیح ده؟ نو دلته د بوتانو باطلتوب هم معلوم شو. نو الحمدلله موږ ملحدینو ته نه یوازې دا ثابتولی شو د ساینس نه چې الله تعالی شته دی، بلکې دا هم ورته ثابتولی شو چې دا بوتان یا دا شرکیات دا ټول باطل پرست دي، صرف او صرف یوازې الله تعالی دی چې د ټول کائنات ته حرکت ورکوي. دویمه نقطه ته نه دا معلومیږي چې مجوسیت هم باطله او باطله ده، ځکه چې هغوی د مجوسیان د اور عبادت کوي او اور نه جاندار دی او نه پرسونیفاید بین دی، یعنی فیصله کولی شي. دریمه نقطه ته نه دا معلومیږي انسان تر څو پورې ژوندی وي نو دی فیصله کولی شي، دی حرکت ورکولی شي. یو شیز ته یو انسان ته ډوډۍ داسې ورکولی شي، انسان ته چې دی دوی په خپل لاس باندې ورکولی شي، انسان سره مرسته کولی شي، مدد کولی شي په خپل لاس باندې، ځکه چې دی ژوندی او دا مدد دا ډوډۍ چاته ورکول یا دا دوا ورکول دا هر څه چې ورکول دا یو خاص فیصله غواړي. صحیح ده؟ دا په یو خاص ذهنیت باندې کیږي. نو کله چې هم یو انسان مړ شي نو د ده نه الله تعالی د فیصلې استعداد او قوت واخلي، د ده نه سا اوزي، د ده دماغ کار پرېږدي. صحیح ده؟ چې هر کله هم یو انسان فیصله نشي کولی نو آیا بیا به هغه چا سره مدد وکړی شي؟ هغه به بیا چا له څه ورکړی شي؟ صحیح ده؟ نو د دې نه دغه معلومه شوله چې قبرونو والا کله هم د عامو خلکو سره یعنې ژوندو سره مرسته او مدد نشي کولی. نو موږ الحمدلله د ساینس د یو قانون د الله تعالی وجود، د بوتانو باطلتوب یعنی او د مجوسو باطلتوب او د مزاراتو د شرکیاتو د ټولو دا ټول باطلیت موږ د یو قانون الحمدلله ثابت کړ. اوس ستاسو ذهن دلته یو وړې نقطې ته راړو ما، هغه نقطه تاسو ورته ګوره همیشه دپاره فکر کوئ چې ملحد کله هم دا دلیل سره تا ته نشي ویلی چې الله تعالی نشته او نه ساینس دا ویلی شي. ملحد کله هم د دې خبرې دلیل نشي پیش کولی چې الله تعالی نشته او نه ساینس د دې خبرې دلیل پیش کولی شي چې الله تعالی نشته. صحیح ده؟ نو اوس چې کله هم یو ملحد تا نه پوښتنه کوي د الله تعالی د وجودیت په باره کې، نو هغه پوښتنه به مشاهداتي وي، هغه پوښتنه به واقعاتي وي. نو ته به ورته هم دلیل مشاهداتي ورکې یا به ورته واقعاتي ورکې. داسې به نه کې چې ته به ورته نقلي دلیل ورکې، د نقل نه به ورته دلیل نه ورکې، د مشاهدات چې په خپلو سترګو باندې څه ګورو هغې نه به ورته دلیل ورکې. اوس زه تاسو ته یو مشاهداتي دلیل در کومه،
دا ښه په غور سره واورئ. یو غل غلا وکړله، هغه ونیولی شو، په هغه باندې 3 ګواهان داسې دي چې هغوی لیدلی ده چې د غل دا غلا کړې ده. دا غل محکمې ته راوستلی شو، قاضي ته ودرولی شو. صحیح ده؟ اوس قاضي دې غل ته وایي چې په تا باندې 3 ګواهان داسې دي چې هغه دا ثابتوي چې تا غلا کړې ده، ته په غلا کولو باندې لیدلی. دا غل په دې وخت کې یو خبره وکړي. دا غل وایي چې زه 500 کسان داسې راوستلی شم چې هغوی زه په غلا کولو باندې نه یم لیدلی. نو آیا دا قاضي به فیصله د چا د ګواهۍ په مطابق، د چا د شواهدو په مطابق به کوي؟ د 3 کسانو او که د 500 کسانو خبر به منلی کېږي؟ خو ضرور د 3 کسانو که نه. وجه څه شی ده؟ وجه دا ده چې هغې 500 نه ده لیدلی. نو نه لیدل خو څه دلیل نه دی که نه. یو شی چې چا نه دی لیدلی، د دې نه مراد دا دی چې هغه نشته دی. خو د ډارون په نظریه باندې ملحدین یقین کوي. نو آیا ډارون په خپلو سترګو باندې دا لیدلی و چې شادوګک نه انسان جوړېږي، یا یو سپیشیز نه چې دی چینجی جوړېږي او بیا هغه ارتقا کوي شادوګک ته جوړ شي، بیا ته انسان جوړ شي؟ دریم دلیل تاسو واورئ. ملحدین یا ساینس دا وایي چې دا کائنات اکسیډنټلی جوړ شوی، حادثاتي جوړ شوی دی. نو آیا تاسو په دنیا کې داسې چېرته لیدلي دي چې یو 2 ګاډي خپلو کې جنګېدلي او د دې دواړو ګاډو ښیښې پرزې را جمع شوي، یو ښایسته ګاډی ته جوړ شوی؟ آیا تاسو په دنیا کې داسې چېرته زلزله لیدلې ده یا داسې حادثه هم لیدلې چې یو کور راغورځېدلی او هغه کور ورسره آباد شوی؟ حادثاتو کې تخریب کیږي او که نه جوړېدل کیږي. چېرته په زندګۍ کې تاسو داسې ثبوت پیش کولی شئ چې حادثه شوي او حادثه کې چې دی آبادي شوي؟ نو که دا کائنات اکسیډنټلی جوړ شوی، نو ولې بیا دا کائنات دومره ښایسته طریقې سره آباد شوی، دومره ښایسته طریقې سره جوړ شوی؟ دا سیندریانې، دا سیندونه، دا ښایسته ښایسته ځایونه، دا شنه او ښایسته باغات، علاقې، منطقې دا چې الله تعالی جوړې کړي دي، دا اکسیډنټلی جوړ شوي دي. اکسیډنټ کې خو خرابېدل کېږي، حادثه کې خو خرابېدل کېږي، جوړېدل نه کېږي. نو معلومه دا شوله چې دا کائنات اکسیډنټلی نه دی جوړ شوی، بلکې دا یو خاص فیصله کوونکي په یو خاصې فیصلې باندې جوړ شوی دی چې هغه د چا فیصله ده؟ هغه د رب العالمین فیصله ده چې هغه په خپله فیصله باندې دا کائنات جوړ کړی دی او داسې ښایسته انداز سره جوړ کړی دی. دا حیوانات، دا نباتات، دا ټول د انسان ته تابع کړي دي او دا انسان یې په دې کې اشرف المخلوقات ګرځولی دی. دا انسان یې داسې نه دی ګرځولی لکه یو عام ماده غوندې چې بس د نورو غوندې دی او بس هر سړی به له خپله زندګي تېروي او مړ کېږي او خبره ختمه شوه. نه، دا ټول هر یو شی د دپاره تابع ګرځولی دی.